سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. هیلهمند یم چې ښه صحت به لرئ او تېر شوي درسونه به مو زده کړي وي. د انګلیسي زده کړې پروګرام په دننۍ ویډیو کې یو ځل بیا زده کوو یو څو مهمې او عامې ورځنۍ استعمالېدونکې جملې. نو په جملو باندې له پیل څخه مخکې ستاسو څخه دا هیله کوم که مو چینل نوي سبسکرایب کړی نو چینل درسره سبسکرایب کړئ او د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ او همدا ډول که مو ویډیو خوښه شوه ویډیو درسره لایک هم کړئ. راځو د جملو په طرف. When will you come? When will you come? ته به کله راځې؟ When will you come? ته به کله راځې یا به ته کله راشې؟ When will you come? I'm going to sleep. I'm going to sleep. زه ویده کېږم. I'm going to sleep. I'm going to sleep. راځئ خبرونه وګورو. Let's watch the news. Let's watch the news. راځئ خبرونه وګورو. Let's watch the news. راځه چې یو ځای ډوډۍ وخورو یا راځه چې یو ځای خوراک وکړو. Let's eat together. Let's eat together. راځه چې یو ځای خوراک وکړو. Let's eat together. زما ټلیفون چیرته دی؟ Where is my phone? Where is my phone? زما ټلیفون چیرته دی؟ Where is my phone? غلی شه یا چپ شه خبرې مه کوه. Be quiet. Be quiet. غلی شه. Be quiet. Be quiet. اندېښنه مه کوه. Don't worry. Don't worry. اندېښنه مه کوه. Don't worry. ناوخته کېږي. It's getting late. It's getting late. ناوخته کېږي. It's getting late. It's getting late. I'm feeling cold. سړه مې کېږي. I'm feeling cold. I'm feeling cold. I'm feeling cold. ګرمي مې کېږي. I'm feeling hot. I'm feeling hot. I'm feeling hot. خواږو ملګرو دغه وې د انګلیسي ژبې یو څو مهمې او ضروري او زیاتې استعمالېدونکې جملې چې په دې ویډیو کې مې در وړاندې کړې. امید لرم چې تاسو به دا جملې زده کړې وي او زده به یې کړئ او په ورځني ژوند کې به درته مفید هم تمامې شي. او که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی نو چینل درسره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو هم د نورو دوستانو سره شیر کړئ او ویډیو درسره لایک هم کړئ. تر بیا چې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم تر هغې ماته اجازه راکړئ او have a good time.